ولسمشره په عاطف مشعل د سفارت او کرکټ دواړه تباه کړ. سلام ومینه ګرانو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. جلالتاب ولسمشره په دې 15 کاله دوره کې دې لا هم تر اوسه پورې د کار او اهل کار خلک ونه پیژندل، بلکې د ملت په سترګو کې د خاورې واچولې او هر هغه څوک چې په چاپلوسۍ او غلا کې نوم کړی دی هماغه کسان له یوه ځایه لرې کوي او بل ځای کې مقرروي چې هر څه یې ګډوډ او خراب کړل. په داسې حالاتو کې چې د سولې خبرې د طالبانو سره نږدې دي، له پاکستان سره مو اړیکې ټینګلې دي، حالات ورسره خراب دي او که هر څنګه وي خو پاکستان زموږ لپاره یو ډېر مهم هیواد دی. د دغه هیواد لپاره تا داسې یو سړی سفیر ټاکلی دی چې 2 ورځې په اسلام آباد او 15 ورځې په کابل کې تېروي. داسې څوک د پاکستان ته لیږلی دی چې په ځای د دې چې هلته د خپل هیواد د ګټو لپاره کار وکړي، په کابل کې ناست او د کرکټ بورډ په هر کار کې کار لري، تر دې پورې چې له عادي مامورینو سره غونډې کوي، خو هغه ستر او لوی کار چې ورسپارل شوی دی هغه یې پرېښی دی. ولسمشره په رښتیا هم په انسان پېژندنه کې صفر یې. داسې کس چې مخکې کرکټ تباه کړی و هغه کس تا اسلام آباد ته ولېږه او په پاکستان کې د افغان سفیر کړ، خو هغه دا لوی مسؤلیت پرېښی او بیرته په کابل کې ناست او د کرکټ د تباه کولو او دلته له خلکو څخه شخصي انتقامونه اخلي، د نورو خلکو پر ضد دسیسې جوړوي او اسلام آباد ترې هیر دی. موږ چې وایو عاطف مشعل باید څارنوالۍ ته معرفي شي او له هغه څخه پوښتنې او پرېوږنې وشي. لامل یې دا دی چې په دومره مهمه دنده کې هغه څنګه داسې ناغېړي کوي چې 2 ورځې هم په اسلام آباد کې نه وي، ټوله اونۍ په کابل کې ګرځي. له اسلام آباد راغلی یو کس راته کیسه کوله چې عاطف مشعل په خیبر پښتونخوا کې د یوه نوموتی لیکوال د غمرازۍ غونډې ته تللی و. یاد لیکوال مړو او د هغه په یاد کې غونډه را جوړه وه چې هلته به کې عاطف مشعل وویل چې داسې غونډې باید هر وخت جوړې شي ځکه چې دا ډېره ګټه کوي. ښه، اوس چې یو سړی دومره بې سواده وي هغه به د هېواد لپاره څه ګټه وکړي. په اسلام آباد کې میشت افغانان وایي چې عاطف مشعل په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تباه کړ، شخصي حجرې ته جوړه کړې او هر څه چې زړه غواړي هماغه کوي. له ځان سره ټول کسان ملګري او خپلوان راوستي دي او هیڅ کس پکې داسې نه دی چې په سیاست، ډیپلوماټیکو اصولو او یا هم په خبره دې پوه شي. په افغانستان غوره لیکي چې عاطف مشعل او شفیق ستانکزی څومره فساد کړی، دومره فساد به هیچا هم نه وي کړي. هغه سړی چې څارنوالۍ ته معرفي کول پکار و، ولسمشره تا لومړی پاکستان کې سفیر او بیا دې بیرته د کرکټ بورډ غړی وټاکه. له جلالتاب ولسمشر څخه مو غوښتنه ده پاکستان ته د داسې کس لیږلی چې هم مو شرموي او هم ټولې ګټې پاکستان ته وړي. سفیر په پاکستان کې دی او ټوله ورځ په کابل کې په کرکټ بورډ کې د خلکو پر ضد دسیسې جوړوي. دا سړی باید له هر څه لرې او څارنوالۍ ته معرفي شي. نو دوستانو، تاسو خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.